بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. نون والقلم وما يسطرون. نون قسم دې په قلم او په هغه چې دی فرښتې لیکي. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ته د خپل پروردګار په فضل سره لیونی نه یې. وإن لك لأجرا غير ممنون. او بېشک ستا دپاره بې انتها نه ختمېدونکی اجر دی. وإنك لعلى خلق عظيم. او بېشک ته د لوړو اخلاقو مرتبه لري. فستبصر ويبصرون. نو ډیر زر به ته هم وګورې او هغوی به هم وګوري. بأيكم المفتون. چې تاسو نه څوک په لیونتوب اخته دی. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بېشک ستا پروردګار هغه خلک هم پیژني چې د هغه د لارې نه بېلارې شوي دي او هم هغه کسان هم ښه پیژني چې په سمه لار دي. فلا تطع المكذبين. نو د دې کبله ته هیڅکله د دغو دروغ ویونکو وینا مه منه. ودوا لو تدهن فيدهنون. دی غواړي چې که ته یو څه نرم شې نو دی به هم نرمي وکړي. فلا تطع كل حلاف مهين. او ته هیڅکله د داسې کس وینا ونه منې چې زیات قسم خور وي. هماز مشاء بنمیم. او سپک ذلیل عیب ویونکې د چغلۍ خبرې اړوي راړوي. مناع للخير معتد اثیم. د نیکۍ منع کوونکې په ظلم او زیاتۍ کې د حده تېرېدونکی ګناهګار. عتل بعد ذلك ذنیم. سرکښه او د دې ټولو عیبونو ترڅنګه بد ذاته دی. أن كان ذا مال وبنين. د سرکشي صرف په دې وجه ده چې هغه ډیر مالداره او د زامنو خاوند دی. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. کله چې هغه ته زموږ آیاتونه اورول کیږي نو وایي چې دا خو د پخوانیو وختونو کیسې دي. سنسمه على الخرطوم. ډیر زر به مو د هغه په پوزه باندې داغ ولګوو. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. بېشکه موږ دي یعنی د مکې خلک هم هغسې په ازمیښت کې واچول لکه چې د باغ څښتنانم په ازمیښت کې اچولي وو. کله چې هغو قسمونه وخوړل چې په سبا سحر وخت کې به هرومرو د خپل باغ میوې راټولې کړي. ولا يستثنون. او هغه هیڅ کله انشاءالله ونه ویله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. هغه د شپې په خوب وده وو چې ستا د پروردګار د لوري په هغه باغ یو آفت نازل شو. فأصبحت كالصريم. او هغه باغ داسې شو لکه لو کړی کښت لکه چې په هغه کې هیڅ شی نه و. فتنادوا مصبحين. سبا کې دو سره هغوی یو بل ته سره نارې کړې
أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين چې کده میوو ټولون کیي نو د سحر په توره خړه کې خپل کخته ورشي. فانطلقوا وهم يتخافتون بیا دی ټول په پټه پټه خبرو کولو سره روان شو. الله يدخلن اليوم عليكم مسكين چې نن به په باغ کې تاسو ته هیڅ یو مسکین رانشي. وغدوا على حرد قادرين او هغه د سن ورکولو یعنی مسکینانو لا د سحر په توره خړه الته په داسې بیړه بیړه ورغلل چې تابه ویل هغه د میوو په ټولولو برلاسي دي. فلما رأوها قالوا إنا لضالون او کله چې باغ په دغه حال ولیدو نو وی ویل مونږ لاره غلطه کړې ده. بل نحن محرومون نه بلکې مونږ د دغه نعمت نه محرومه پاتې شو. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون په هغو کې چې کم یو تر ټولو ښه سړی و هغه وویل ما تاسو ته نه وویلي چې تاسو الله په پاکۍ یاد کړئ او وایئ که الله وغواړي نو داسې یا هغسې به وکړو. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين نو ټولو وویل پاک دی زموږ پروردګار په رښتیا چې موږ ګناهګار وو. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون بیا د هغونا هر یو په بل پړه اچوله. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين په آخر کې وویل هاي افسوس یقینا مونږ سرکشه وو. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون کېدای شي چې زموږ پروردګار مونږ ته په بدل کې د دین الله ښه باغ را په برخه کړي مونږ خپل پروردګار خواته ورګرځو. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون هم داسې وي عذاب او د آخرت عذاب د دینه هم ډیر لوی دی کاش کې دی په دې پوهېدی. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم او د پرهیزګارو د پاره د هغو د پروردګار په وړاندې د نعمتونو مالا مال جنتونه دي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين آیا مونږ به د مسلمانانو حال د ګناهګارو په څېرې کړو؟ ما لكم كيف تحكمون په تاسو څه شوي دي دا څنګه فیصلې کوئ؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون آیا تاسو سره څه کتاب شته چې په هغه کې تاسو لولئ؟ إن لكم فيه لما تخيرون چې ستاسو د پاره هرومرو ولته هم هغسې څه دي چې تاسو یې د ځان د پاره خوښوئ. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون یا تاسو د قیامت تر ورځې پورې مونږ نه څه قسمونه اخیستي دي چې ستاسو د پاره هغه هر څه دي چې تاسو یې د ځان نه مقرروئ. سلهم أيهم بذلك زعيم د دینه پوښتنه وکړه د تاسو نه څوک د دې خبرې ذمہ دار دی؟ أم لهم شركاء
فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. یا د دې څوک شریکان شته چې د دې ذمه اخیستې ده؟ که دا خبره ده نو خپل خپل شریکان دې راولي که دې رښتیني دي. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. پکم ورځ چې سخت وخت راشي او خلکو ته د سجدې کولو بلنه ورکړی شي نو دی به سجده نشي کړی. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. د دې سترګې باغ کتوي ذلت به پې خورېدونکې وي. دی چې کله روغ رمټ وو په هغه وخت کې دی د سجدې کولو دپاره بلل کېدل او دی انکار کوو. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نو اے پیغمبر ته ما او د دې کلام دروغ ګڼونکي پرېږده. مونږ به په داسې طریقه دی په کرار د تباهۍ خواته بوزو چې دی به خبر هم نه وي. وأملي لهم إن كيدي متين. زه دې ته مهلت ورکوم بېشکه زما تدبیر ډېر مضبوط دی. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. آیا ته د دینه څه اجر غواړې چې د هغه د تاوان نه دي د درانه پیټي لاندې کیږي؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون. آیا د دې سره د غیب علم دی چې دی هغه لیکي؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. نو د خپل پروردګار د حکم پورې په صبر انتظار وکړه او د کب د خاوند یعنی یونس غونته مکیږه کله چې هغه دعا کړې وه او هغه د غمه ډک شوی و. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. که د هغه د پروردګار مهرباني ور باندې نه وای شوی نو هغه به ملامت پس پیر ډاک کې غورځول شوی و. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. په آخر کې د هغه پروردګار هغه غوره کړو او هغه د صالح بندگانو نه وګرځاو. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. کله چې دغه کافران د نصیحت کلام یعنی قرآن اوري چې ته هغه لولې نو تا ته داسې سترګې اړوي چې ګویا ستا خپې به وښویوي او وایي چې دی هرومرو لیونی دی. وما هو إلا ذكر للعالمين. حقیقت دا دی دا قرآن خو د ټولو جهان والو دپاره یو نصیحت دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.